نواب وې مولانا صاحب ستاسو هم خزه ولونه شتاو دا پردای یادوي مالاوج شک پکې نشته مال ما او تا کې هیڅ فرق نشته ستام دوه غوګونه دي زمام دوه غوګونه ستام یو خله زمام یو خله استاد وسترګي زماد وسترګي ستا یو پوزا زما یو پوزا استاد ولا سونه زماد ولا سونه استاد وخت خپې زماد وخت په ٹھیک شو ستا یو خزا زمام یو خزا ستا لونا او زمام لونا زستا زامن زمام فرق ما او تا کې یو دی چې ستام یو خزا ده او زمام یو خزا ده خو ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما ده ستاسو خزه شاملات پیژنې دا کلو خلک هو شاملات پیژنې کنه لازمکو کې چې د ټولو خلکو یې صحیح ستاسو خزه شاملات دي او زما خزه زما زه هغه خزه خپل خزه غنم چې سپینه بورکای په سری او بغیر د مړی او د ژوندینه د مور کرم نز او زما په کور کې ناشته دا زما خزه او چې زه ته خبرم نه مو د خزه می بل چرته شپي او د لونو می بل چرته شپي دا شاملات نو شاملات خو چې چا قبضه وکړه کنه مامانو جاړی ولی نو زما دیدانو قرآن څه وایي دا چې تاسو ټول کلی دا ویلې چې قرآن د ښځو متعلق څه وایي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی قرنا ښځې دې په کور کې کیني بار بنوز علما لیکي چې په کور کې بم خزه په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بارم پردې سړی وانه تاسو خیال خزه په کور د خزه یا کور دی یا ګور دی خزه چې کم کار له خدای پیدا کړي کور دی بچی دی میړه دی روټای دی پخلی دی اخلی دی بس خزه دیل نه چې دا لنډره به په سرکو ګرځي تراشه وګوره په پېښور کې نشترحال د شریفانو ډمخانه ده د شریفانو ډمخانه یو خو زمونږ ډمخانې د اجري دي که نه ډمه چې راولي ورته تاسو دا هلکان دا شلخی تماچې پیدا کړي نو چې ډېر جوش کې راشي نو تماچه ډمې ته په غاړه و شرمېدلو چې کومه تماچه ډمې ته غاړه کې واچې دی تماچې به توره ته څه وکړې تاسو له شرم نه درځي